یو بدبخت ورور راپاڅېدلی دوه خویندې په بېدردۍ سره قتل کړي دي. دا یې ولې قتل کړي دي، پس یې قتل کړي. ویډیو راسره پوره وګورئ چې د ټول هر څه نه تاسو هم خبر شئ او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي چې دغه کس دا خپلې خویندې ولې قتل کړي. داسې ویل کېږي چې د دې کس چې کله واده وشو، د واده نه څه وخت بعد د په کور کې ډېرې جنګ جګړې شروع کړې او هغه به یې کولو، خو کور کې به هېڅ پیسې هم نه ورکولې، چې په دې وجه د ده سره د ښځې ډېرې لجې راغلې او دونه مجبوره شوه چې هغه یې خاوند کور پرېښود او خپل کور ته لاړ. چې کله هغه تللې ده، د دې خویندې خبر شوي د دې هلک او راغلي دي، د ده ته یې نصیحت شروع کړی دی. داسې ویل کېږي چې دې هلک د واده نه مخکې هم د بهر ښځو سره به ملاوېدلو او ګپ شپ به یې لګولو او د واده نه بعد هم د دا کار جاري ساتلو. نو د خپلو خویندو دغه نصیحت د ډېر وخت نه کولو، خو هغه به پرې ورسره جنګونه کول او په دې باندې به یې خپلې خویندې وهلې او ټکولې به یې. چې کله یې دغه خویندې راغلي دي چې یو پکې واده کړې وه او یو نه واده کړې، هغې ورته د دې په باره کې نصیحت شروع کړی دی چې هغه ورور غصه ورغلې، وهلي دي او د وهلو نه بعد یې ورپسې تمانچه راغستې ده چې دواړه خویندې یې ویشتې دي او قتل کړي دي. چې د هغې نه بعد هغه ګرفتار شوی هم دی او د پولیسو سره دی. پولیس ویلي دي چې دې بدبخته انسان ته به سخته سزا ورکوو. اوس هغه هم ډېر زیات خفه دی، وایي چې ما سره چې ما نه غلطۍ شوې دی، ما چې څه کړي دي بد مې کړي دي. پولیسانو د پولیسو وینا ده چې که د سره د پلار دروغې کولې امکان هم دی، خو دې ته به بیا هم حکومت خپله سزا ورکوي چې د کوم جرمونه کړي دي او کوم قتلونه یې کړي دي، هغې سزا به ته ضرور میلاویږي. نو خوږو دوستانو، داسې بدبخته او سپېره انسان ته څنګه سزا ورکول پکار دي چې حکومت یې ورته ورکړي او نور خلک د دې نه عبرت واخلي او داسې کارونه بیا ونه کړي. تاسو راسره هم خپل نظر شریک کړئ او دې بدبخته انسان ته سزا کومه پکار ده. ویډیو مو تر تاسو هم راورسوله چې تاسو ته خبر شي. په تلو تلو کې در سره زموږ دا چینل هم سبسکرایب کړئ چې نوې او تازه معلومات او خبر تاسو ته په وخت میلاویږي او تاسو ته خبر اوسیږئ.